دغه وروستنۍ لس شپې چې دي نو په دې کې دا تاک شپو کې ډېره خواري کوئ. معتکف که چاته الله د اعتکاف توفیق ورکړه، معتکف نه وي کور کې وي، کوشش وکوئ دا تاک شپې الله ته ټولې ویښې تېرې کړو. فلسطین مسلمانانو ته دعاګانې کوئ، د برما مسلمانانو ته په امت مسلمه باندې څه روان دي؟ 2 میلیارده مسلمانانو پښتون کې نن په مسلمانانو باندې ملنډې روانې دي. کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي که یوه ورځ څوک د الله د رضا دپاره اعتکاف وکوي، د ده او د جهنم په مابین کې به دومره بعد او لرېوالی الله عز وجل واقع کی لکه د مشرق او د مغرب په مابین کې چې څومره لرېوالی دی. که یوه شپه الله عز وجل ته موږ اعتکاف وکړو. دویمه مسله هغه د اعتکاف ده. په دې وروستنیو 10 شپو کې اعتکاف یو سنت طریقه عمل دی. وخت هم لږ دی، په مختصره توګه باندې زه تاسو ته بیانوم. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا وروستنۍ 10 شپې داسې شپې دي چې په دې کې به موږ اعتکاف ادا کوو. الله دې توفیق راکړي. اعتکاف د الله عز وجل په هغه کور کې چې 15 وخته جمع پکې درېږي، د الله عز وجل په هغه جماعت کې چې 15 وخته جمع پکې درېږي، په نیت د اعتکاف د روژې په حالت کې پاتې کېدل دې ته اعتکاف وایي. د الله عز وجل په کور کې په نیت د اعتکاف، نیت هم ورسره ضرور دی، او د روژې په حالت کې چې په خوله باندې به د روژه وي پاتې کېدل او دلته وخت تېرول دې ته اعتکاف ویلی کېدی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اعتکاف په ټول ژوند کې نه دی پرېښی. چې کله هم د الله عز وجل قوانین را نازل شول او روژه شروع شوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر کال اعتکاف کاوه. دا یو کلک سنت دی، خو البته سنت کفایي دی. که په کلي کې یو نفر اعتکاف په جماعت کې وکوي، د ټول کلي غاړه خلاصه ده، کومه ملامتیا نشته ورباندې. او که بسته کلي کې یو نفر هم دې ته تیار نشو چې اعتکاف وکوي، بیا دا ټول کلی ملامت بلل کېږي. زموږ جماعتونه باید په اعتکافونو باندې آباد وي. اعتکاف یو غوره او بهترین عمل دی. د الله جل جلاله سره راز او نیاز په دې اعتکاف کې موجود وي. الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته دا توفیق را په برخه کړي. اعتکاف د حکم په لحاظ سره تقریبا 3 قسمه کېږي. یو واجب اعتکاف دی، او یو سنت دی، یو بیا مستحب دی. واجب اعتکاف هغه اعتکاف ته ویلی کېدای شي چې کله یو سړی نظر وکړي. مثال یو سړي ووایي که د ما دا حاجت پوره شو، یو 10 ورځې به زه په جماعت کې اعتکاف کوم، یا 15 ورځې یا 3 ورځې، زه به د الله عز وجل د رضا دپاره دا په ما باندې نظر وي. او چې کله حاجت پوره شو نو اوس په ده باندې واجب دي. روژه دې نه وي بدون د روژې نه، په ده باندې لازم دي چې 2 ورځې یادې کړي دي هغه به د اعتکاف په جماعت کې تېروي. او د دې سره روژه هم اگر که د یاده کړې نه ده نو روژه به م ورسره نیسي. واجب اعتکاف کې روژه هم ورسره ضرور وي. دا واجب اعتکاف دی چې نظري اعتکاف هم ورته وایي. او دویم قسم اعتکاف بیا سنت اعتکاف دی. دا هغه اعتکاف دی چې دا موږ تاسو اوس په رمضان المبارک کې قرار لرو. د دې دا وروستنۍ 10 ورځې دا سنت طریقه اعتکاف دی چې هر مسلمان به په دې کې ګډون کوي. 10 ورځې به د الله عز وجل د رضا په خاطر باندې د رمضان المبارک وروستنۍ 10 ورځې چې دي نو په دې کې به دی اعتکاف کوي. دا سنت طریقه ده. کېنه حاجي صاحب کېنه، د خلکو توجه خرابېږي. کېنه حاجي صاحب کېنه. نو 10 ورځې اعتکاف چې دی دا بیا سنت طریقه اعتکاف دی. د رمضان المبارک دا وروستنۍ 10 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر روژه دغه اعتکاف کاو. او په کومه روژه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروستنۍ روژه بلل کېده او د دې نه وروسته بلې روژې ته ونه رسېده، په هغه روژه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 60 ورځې اعتکاف وکاو. آن د 10م د روژې نه چې 10 ورځې پوره شوې، په 11مه شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معتکف ته داخل شو او الله عز وجل د رضا په خاطر باندې 60 ورځې د مدینې منورې په جماعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم معتکف و. دریم قسم مستحب اعتکاف دی. دا ولو که یو ساعت هم وي، د نظري او د سنت طریقې اعتکاف نه علاوه چې څومره اعتکافونه دي دا مستحب دي. مثال جماعت ته را داخلیږي، تا دا نیت وکاو چې یا الله عز وجل ستا د رضا په خاطر باندې تر څو پورې چې زه په دې جماعت کې یم
نو معتکف یم یا الله عز وجل، نیت مې د اعتکاف کړی. اوس دلته 1 ساعت تیروي، 2 ساعته دې تیر کړل. د جماعت کې ذکر اذکار عبادات دا خو دې ګټه ده چې دا 2 ساعته دې دلته تیر کړل، دا نفس ناستای هم دې ته اعتکاف بلل کېږي. څومره ورونه چې د جماعت ته را داخل شوي یئ، ټول اوس نیت وکوئ چې عمل په دې مستحب اعتکاف باندې موشي، چې تر څو چې زه په دې جماعت کې یم یا الله عز وجل ستا د رضا دپاره ما نیت د اعتکاف کړی. دا مستحب اعتکاف دی. او معتکفینو زخت ډېر فضایل ذکر دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي که یوه ورځ څوک د الله د رضا دپاره اعتکاف وکوي، د ده او د جهنم په مابین کې به دومره بعد او لرېوالی الله عز وجل واقع کی لکه د مشرق او د مغرب په مابین کې چې څومره لرېوالی دی. که یوه شپه الله عز وجل ته موږ اعتکاف وکوو. قرآن کریم کې الله عز وجل د ابراهیم او د اسماعیل بیان چې کوي، نو بیا فرمایي وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. موږ اسماعیل او ابراهیم دواړو ته امر وکاوه چې تاسو بیت الله شریف پاکه کوئ. عاکفینو دپاره هغه څوک چې دلته اعتکاف کوي، دلته به د اطرافو نه خلک راځي او معتکفین به وي د مکې مکرمې په حرم کې، نو دې دپاره تاسو بیت الله شریف صفا کوئ. دلته به خلک الله ته په قیام باندې ولاړ وي، خلک به الله ته په رکوع باندې په سجده باندې په لمنځونو به بوخت وي، نو تاسو دغه مکه مکرمه تیاره ورته صفا کوئ. نو له دې آیت کریمه نه هم د اعتکاف فضیلت معلومیږي. وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سورة البقرة کې بل ځای کې بیا الله عز وجل د معتکفینو مسلې موږ ته ذکر کوي. تاسو به خپلو بیبیانو ته نه ورنږدې کېږئ په داسې حالت کې چې تاسو په جومات کې معتکفین یئ. الله دې موږ ته دغه بهترین عمل را نصیب وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په پابندۍ باندې دا ترسره کاوه. اعتکاف حضرت عطا رحمه الله فرمایي الله عز وجل ته خپله عاجزي او خاکساري وړاندې کول دي. موږ داسې په پښتو کې کله وارې وایو یو څوک چاته په ننواتې باندې ورشي او بیا هلته کښېني چې تر څو ځم نه چې بخلی دې نه یم، کور کې درته ناست یم، په غولي درته ناست یم، څو دې چې نه یم معاف کړی نه در نه ځم. نو موږ تاسو کې بیا رواج وي چې اوهو څنګه یې نه معاف کوي، کور ته درته راغی، که څومره لوی جرم یم کړی، ځه چې دومره تا عاجزي وکوله بخلی مې هغه بیا وبخي. دا د ده په کامل مروت باندې بیا دلالت کوي چې هغه خپل مجرم کور ته په راتګ باندې بیا معاف کوي، چې نه معاف کوي موږ تاسې غیبت کوو. دا څومره بېکاره سړی و، ورغلل په کور ورته کېناستل بیا یې معاف نه کړه، دا څومره بېکاره و. او چې معاف کوي دا سړیتوب دی، دا کامل سړیتوب دی چې معاف یې کړه. اوس الله عز وجل کور ته ورتګ د دې په خاطر چې الله درته راغلی یم تر څو مې چې معاف نه کړي. عطا صاحب وایي دا الله عز وجل ته عاجزي کول دي، لکه په ننواتې چې چاته ورشي او د تا او د الله په مابین کې بس بل څوک نه وي موجود، نو الله ته په کامله توجه باندې عبادت دلته موجود وي. او دا خوند چې په دې اعتکاف کې موجود دی دا بیا په کیدای شي په ډېرو عباداتو کې نه وي موجود. پرده دې د ځان نه راتاو کړې د څوک دې ویني نه د تا اوښکې څوک ویني، نه د تا ژړا څوک ویني، نه ریا در نه کېږي، نه سمعت در نه کېږي. او ښه په اخلاص الله ته بندګي کوئ. په اخلاص بندګي دا معنی ان تعبد الله کانک تراه، د الله داسې عبادت وکړه لکه الله چې وینې، لکه یو څوک چې د چا سره مخامخ غږېږي ای الله تا ته عبادت کوم، ای الله له تا کومک غواړم، ای الله له تا بخښنه غواړم. ای الله که څوک را باندې خبر یو که خبر نه وي رب کریمه ته خو را باندې خبر یې زما په دې ګناهونو، هلته مې ګناه وکړه، فلانکي ځای کې مې ګناه ترسره کړه، هلته مې د سترګو ګناه وکړه، هلته مې د ژبې ګناه وکړه، هلته مې غوږونو ګناه وکړه. ای الله ته خو را باندې خبر یې، اوس تا کور ته راغلی یم الله معاف مې کا، بخښنه راته وکوه ای الله. مخلوق کم چې یو څوک د چا کور ته ورشي او بخښنه ترنه وغواړي نو معاف کوي یې. ای الله ستا رحم خو ډېر وسیع دی، ای الله ته خو په موږ باندې د مور او پلار نه هم ډېر مهربانه یې. رب کریمه زه په خپلو ګناهونو باندې توبهګار یم، بخښنه راته وکوه. نو الله عز وجل تا بخي. داسې بندګي الله ته وکړه که ته چې الله په سترګو وینې، او که دا دې بیا په ذهن کې نه راځي دومره خو راوله چې دا زما خبرې الله اوري، دا زما دعا الله قبلوي، الله ما ویني، دا زما لاسونه ویني، دا زما اوښکې ویني چې په مخ مې را روانې دي. سجده کې الله ته وژاړه او الله ته وایه یا الله دا ځمکه زه ګواه مقرروم چې ستا له ویرې ما ژړلې دي، او دا ما خپله ځمکه په اوښکو باندې لمده کړې، خدا دا جاینماز زه ګواه مقرروم
د قیامت په ورځ به دا ځمکه هم ګواهي کوي دا ونې و بوټې چې کومو شیانو ستا بندګي درک کړې ده مشاهده کړې ده دا به ټول په تا باندې ګواهي ادا کوي دغه جاینماز هم خدایه زه ګواه مقرروم چې زما له سترګو نه اوښکې ستا له ویرې په دې جاینماز باندې تویې شوي دي ای الله معاف وکړه دا الله عز وجل ته کامل انابت دی خدای عز وجل دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې په سمه توګه باندې موږ اعتکاف ترسره کړو اعتکاف دا نن 19مه روژه ده سبا 20مه ده نو 20مه روژه چې زموږ په تېرېدو باندې شي دا ماښام رانږدې کېږي لمر سترګه به لا نه وي ډوبه شوي د دې نه مخکې که د چا اراده د اعتکاف وه نو له اوسه د تیاری ورته نیسي او د سبا د لمر ډوبېدو نه مخکې د مازدیګر لمونځ چې کله د ملا صاحب سره په جمع باندې وکړه ذاتي بیا بهر مه وځه او تیار به دې په جومات کې ځای ځان ته جوړ کړی وي هلته نو الله عز وجل ته معتکف شه مونږ ته او ټول امت مسلمه ته ځان ته او ټولو ته دعاګانې پکې وکوه الله عز وجل دې مونږ ته توفیق را په برخه وګرځوي او دا به وي معتکف به وي ان تر دې پورې چې د اختر اعلان وشي په کومه شپه باندې چې اعلان وشو چې سبا اختر دی بس د تا اعتکاف پای ته ورسېدم په دې 10 شپو کې څه کول پکار دي ګپ شپ باندې مو وخت مه تېروه الله دې مونږ معاف کړي موږ په اعتکاف کې د نن هم ګپ شپ لګوو لهو لعب باندې وخت رانه تېرېږي تلاوت کوه ذکر اذکار کوه که عالم یې واعظ او نصیحت کوه د قرآن عظیم شان درس کوه د قرآن عظیم شان ترجمه خلکو ته کوه په دې امورو باندې چې الله درنه خوشحاله کېږي دې باندې وخت تېروه او همدارنګې دعاګانې ډېرې کوه دعاګانو سخت وخت دی او الله سختې دعاګانې قبلوي خو د زړه له تله یې کوه داسې کوه چې الله زما دعا قبلوي الله مخامخ وینم که وینم یې نه الله خو ما ویني که نه داسې دعاګانې کوه الله دعاوې قبلوي د هر مسلمان دعا الله قبلوي دا موږ ته روزانه کاغذونه راځي دعا 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 څوک به الله ته ښه وي کیدای شي دغه دعا چې له مانه غواړي دا له مانه ښه وي الله ته څه معلومات دي هیڅ بنده دعا الله نه ردوي د هر بنده الله په نظ باندې یوه قدرداني لري مایوسه کېږه ما چې زما دعا به نه قبلېږي زموږ د جماعت د ملا صاحب دعا به قبلېږي دا ستا نیک ګمان دا ښه کار ده دا بد نه دی خو مایوسه کېږم ما ستا دعا م الله قبلوي ستا د وچو شونډو دعا الله قبلوي ستا د ستړي ژوند دعا الله قبلوي دا چې ته له قرضونو بار یې ستا دعا الله قبلوي دا چې ته په مرضونو کې مبتلا یې ستا دعا الله قبلوي دا چې ته غمونو او دردونو دردولی یې دلته خو ټول دردونه موږ ته راځي قرضي دي مریضۍ دي حاجتونه دي مشکلات دي فلان دی فلان دی غمزاده یې ستا دعا له نورو الله ډېره قبلوي خو الله عز وجل ته ښه متوجه شه ته د الله یو محبوب او ځورېدلی بنده یې الله د دعاګانې نه ردوي هېڅ مایوسي نه ده په کار په هېڅ وخت کې نه ده په کار خو په اخلاص سره د الله عز وجل نه غوښتنه کول په کار دی الله عز وجل دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه وګرځوي او قدرمنو مسلمانانو ورونو لیلة القدر شپه طلب کوئ وخت هم ډېر راباندې ناوخته شو دغه وروستنۍ 10 شپې چې دي نو په دې کې دا تاک شپو کې ډېره خواري کوئ معتکف که چاته الله د اعتکاف توفیق ورکړه معتکف نه وي کور کې وي کوشش وکوئ دا تاک شپې الله ته ټولې ویښې تېرې کړو ورځې بیا یو څه اندازه خوب وکوو الله ته خو امید دی چې که الله لیلة القدر موږ ته نصیب کړه او د مغفرت دعاګانې ډېرې پکې غواړئ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا دغه دعاګانې دي الله نه ډېرې غواړئ امت ته دعاګانې کوئ فلسطین مسلمانانو ته دعاګانې کوئ د برما مسلمانانو ته په امت مسلمه باندې څه روان دي 2 میلیارده مسلمانانو پښتون کې نن په مسلمانانو باندې ملنډې روانې دي د مسلمانانو ناموسونه لوټ کیږي د مسلمانانو د ناموسونو بې عزتي روانه ده د مسلمانانو قتل عام روان دی د مسلمانانو ماشومان کبابیږي د مسلمانانو بسته بسته کلي بمباریږي د مسلمانانو علما په مساجدو کې په شهادت رسیږي اذان د مسجد په نیمایي کې په مؤذن باندې د مؤذن په شهادت باندې بدلیږي همدغه وخت دی الله ته دعاګانې نور وس هم نه وي ټول امت یو کولی نه شو دا خو کولی شو چې امت ته دعا وکړو پټ الله ته وژاړو اعتکاف خانه کې الله ته وژاړو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې دعا وکړو الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله دې تا رضا نصیب کې مغفرت دې ګناه راته وکوي څومره ورونو دعاګانې غوښتې دي خدای دې ټولو مشکل حل و فصل کې یا الله دې تا رضا او دې تعلقه ټولو ته نصیب کې خدای موږ ته د توبې توفیق راکړي خدای تا تم توبه ده زموږ وبخې یا الله موږ معاف کړي رب کریم خدای موږ معاف کړي یا الله زموږ ګناهونه وبخې
رب کریم موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، خدای موږ ته د توبې توفیق راکړي. یا الله موږ توبهګار بندگان وګرځوي. خدای له تا نه سرکشي او باغیان هم جوړ مه کړي. یا الله ګستاخان هم جوړ مه کړي. رب کریم خدای موږ ته د توبې توفیق راکړي. خدای موږ ته د توبې توفیق راکړي. څومره ورونو دعاګانې غوښتې دي، د ټول مشکل خدای حل و فصل کړي. یوې مسلمانې زنانه کاغذ را لیږلی دی چې مشکلات هم دي، مریضۍ هم دي په کور کې. الہ العالمین خدای مشکلات حل و فصل کړي. یا الله عز وجل مریضانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. ډېرو ځوانانو دعاګانې غوښتې دي د مریضۍ او د اقتصادي مشکلاتو، خدای ټول مشکل حل و فصل کړي. مریضانو ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. چا نارینه اولاد نشته، ځینو ورونو د نارینه اولاد او د بچیانو دعا غوښتې وه، خدای نیک صالح اولاد ورته نصیب کړي. الہ العالمین نیک او متقیان بچیان ورته نصیب وګرځوي. دغه مسلمانانو تا ته لاسونه له پکړي دي. ای الله په دې زرګونو مسلمانانو کې خو به یو مسلمان تا ته محبوب وي، خدا دې وعمل خو به تا ته قبول وي. رب کریم خدا د هغې یوه مسلمان په طفیل باندې زموږ ټولې دعاګانې قبولې کړي. ای الله د هغې یوه مسلمان په طفیل باندې موږ معاف کړي. ای الله د یوه مسلمان په طفیل باندې موږ ستا د رحمت نه ناامیدې مه کړي. صلی الله تعالی علی رسوله خیر.